بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله او آباد ساته، امین. عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، دا وظیفه نه ده بلکې دا یو خاص ختم دی او دا خاص ختم زما عزتمندو د قهري ختم په نوم باندې یادېږي، یعنی د قهر والا ختم. زما عزتمندو دا ختم د هر چا د پاره نه دی بلکې دا ختم د هغه چا د پاره دی چې پاغه باندې ظلمونه کیږي، زیاتی پې کیږي. دا ختم به تاسو ډیر سخت حاجت او ضرورت په وخت کې کوي. دا ختم د هغه چا د پاره دی چې هغه د چانه زیات تنگ وي او ظالم ور سره ډیر ظلمونه کوي، ډیر زیاتی ور سره کوي. نو چا باندې چې ظلم شي وي نو دا د مظلوم د پاره دی. زما عزتمندو، دا ختم څه دی؟ د مظلوم د پاره دی چې هغه ظالم د ظلمونو نه تنگ وي، ظلم او زیاتی ور سره کوي. نو چا باندې چې ډیر ظلم شي وي نو د هغه مظلوم نه د نجات لپاره دا یو خاص ختم دی او یو خاص طریقه ده. زما عزتمندو، کله چې تاسو دا خاص ختم او دا خاص وظیفه پاغه طریقه وکي، کومه طریقه باندې چې زه تاسو ته دا وظیفه او دا ختم بیانوم، ان شاء الله تعالی الله رب العزت په تاسو ته دغه ظالمانو نجات تر نصیب کی او ظالم به الله جل شانه په خپل تور باندې وای او ذلیل او خوار بشي. او زما عزتمندو، دا خبره یاد ساتئ چې تاسو په غلطه باندې نو بیا به دا ختم، دا عمل به تاسو نه کوئ. دا به تاسو په هغه ټیم کې کوئ چې کله څوک تاسو سره زیاتی کوي او تاسو مجبور شئ بل سلار نوي، نو داغه د پاره تاسو دا ختم کول شي. زما عزتمندو، کچره ناجایزه طریقه باندې تاسو دا ختم کوي نو وبال به پتا سو باندې وي، نقصان و تاسو ته په خپل باندې زما عزتمندو ملاويږي. نو بار بار ز تاسو ته دا خبره کوم چې زما محترمو، دا ختم، دا وظیفه، دا عمل به تاسو ډیر مجبوره په حالت کې کوي چې یو ظالم وي داغه د ظلم نه تاسو تنگ یې، هغه په هیڅ حالت کې تاسو نه منی کیږي، تاسو له نقصان در رسول غواړي یا تاسو سره دشمنی کول غواړي، تاسو نور څه وس او طاقت نوي چې داغه خلاف تاسو روچت شي. نو زما عزتمندو، پدې ټیم کې الله رب العزت نه تاسو مدد غواړي، ان شاء الله تعالی الله رب العزت به ضرور د تاسو مدد کوي. زما عزتمندو، په یو بل باندې ظلم او زیاتی دا ناجایز دی. حدیث شریف کې راځي الظلم ظلمات یوم القیامه، دا ظلم به د قیامت پر ورځ باندې تیارو په شکل سره وي. نو زما عزتمندو، یو مسلمان د بل مسلمان رور دی. مونږ ته پکار دي چې یو مسلمان د بل مسلمان مدد وکړي، داغه چې کوم مصیبت وي، کم تکلیف وي او کومه پریشانی په کار دی چې پاغي کې هغه سره مدد وکړي. نو زما عزتمندو، کچره تاسو سره څوک ظلم او زیاتی کوي، تاسو دا غي د ظلمونو تنگ یې، نو بیا تاسو دا عمل وکړئ. ان شاء الله تعالی کله چې تاسو زما عزتمندو د عظیم الشان او عالی شان ختم تاسو کوي، الله رب العزت بس تاسو دشمن نهست او نابود کی. زما عزتمندو، یو واقعه راځي چې یو رواندار و هغه به د لیور نه تنگ او هغه په ظلم او زیاتی کولو، نو دغه رواندار دا عمل وکړو، نو دغه لیور د کور نه سم ثابت وو ته بیا واپسی کور ته نه دی راغلی. نو زما عزتمندو، ظالم دې ته نشي ټینګې دی، خو تاسو پوره توجه سره، دیان سره، یقین سره تاسو دا وظیفه وکئ. ان شاء الله تعالی الله رب العزت بس تاسو ظالم نست او نابود کی او تاسو په سکون او راحت او آرام سره خپل ژوند تیروي. و زما عزتمندو، راځم وظیفه طرف لتا سو بدا وظیفه څنګه کوي، د دې طریقې کار څنګه دی. زما محترمو، دا وظیفه و تاسو د شپې نه کوي. زما محترمو، طریقې کار دا دی چې یا الله یا الله یا الله 1000 مرتبه زر پیری به تاسو دا وای.
بیا به دې پسې زما محترمو یا منتقمو اے انتقام اغشتون کیا 1000 مرتبه زر پیری بتا سو دا وای د دین پس به زما محترمو یا قهارو 1000 مرتبه زر پیری بتا سو دا وای بیا به زما عزتمندو یا جبارو 1000 مرتبه بتا سو دا وای بیا به سجده وکي او په سجده کې به 21 مرتبه یوش پیره بتا سو وای یا جبارو کله چې د سجدې نه سر را پورته کو زما محترمو نو که زنانه د عمل کوي نو هم کول شي د دشمن د دفع لپاره او که نارینه د عمل کوي نو هم کول شي و زما عزتمندو که نارینه ده او که زنانه ده که نارینه ده او که زنانه ده دواړه به سرتور کی چې څوک دا وظیفه دا عمل دا ختم کوي بیا به سرتور کی او آسمان طرف لبو ګوري اسمان ته بنه ګوري یعنی بره بګوري او یا جبارو دا به لا تعداد یعنی ستعداد ولا مقرر نه دی بچ څومره پورې د وسوي یا جبارو به ورته وظیفه بد دیو کی بیا به زما عزتمندو درې پیری دا داسې الفاظ وي یا جبارو ز مجبور یم بیا به زما محترمو چې د چانه تنګ دا غنوم به واخلې داغه د پلار داغه د مور نوم به واخلې او داغه په حق به د الله تعالی نه خیره وکي نو چې ست الله تعالی نه دعا غواړي سوال کې څنګه خیره کول غواړي الله تعالی به دغه ظالم سره دغه طریقې کار کوي او زما محترمو تاسو ضرور تاسو له بار داویم چې دا یاد ساتئ دا به تاسو صرف په جایز طریقه کوي او هغه طریقه چې تاسو مجبوره په حالت کې به تاسو دا ورد او دا وظیفه کوي زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه دا عمل او دا ختم مستاسو ډیر زیات خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي کوم متاو سره بل ویډیو کې بلی وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ دلوي الله پامان